جناب رسول الله علیہ السلام فرمایلی دي ستة لعنتهم ولعنهم الله تعالى وكل نبي مجاب الدعوات وشفق کسان داسې دي چې هغوی باندې الله رب العزتم لعنت وایي زم په لعنت ویم او هغه پیغمبر چې دعاګانې قبول شوي دي هغه په لعنت ویلی دا کوم شپږ کسان دي الزائد فی کتاب الله تعالی یو هغه سړی چې د الله په کتاب کې زیادت وکي بل والمکذب بقدر الله تعالی یو په هغه سړی د الله د ټولو انبیاء لعنت ته چې د تقدیر نه منکر شي والمتسلط بالجبروت یو هغه بادشاه هغه مشر چې هغه په یو علاقه باندې یو ملک باندې کم دی بچای کوي خدا بالجبروت جبرانی دا کرسی قبضه کړی دا لیعز من اذله الله دې لپاره چې عزت ورکي هغه چاله چې الله ذلیل کړی دی ويذل من اعزه الله او ذلیل کی هغه سړی چې الله ول عزت ورکړي والمستحل لحرم الله تعالی یو هغه سړی چې هغه حلال غنون کې دی د حرام شینو چې الله حرام کړی دا او دا جایز غني والمستحل من عترتي ما حرم الله بل په هغه سړی باندې لعنت ته چې زما په نسل کې چې څوک دی او داوی بیزتی جایز غني د رسول الله علیه السلام نسل نه کوم خلق را روان عام طور چې کوم دی نو دا سیدان شو باچین شو میگان شو دا رنګ علما قاریان صاحبان چې پزړه کې د الله کتاب را جمع کړي دي نور دیندار خلق عبادت گزار خلق امیران دي تبلیغین دي مجاهدین دي ټول د رسول الله علیه السلام په نسل کې دي د نبی علیہ السلام اهل او عیال هغه سړی چې تقوادار دی دیندار دی نو د دې کسانو بیزتی کو څوک کوي نو د الله او د رسول لعنت ته په د ټولو انبیاء لعنت ته بل دا چې وتارک لسنتی پری خودون کې ازما د سنت طریقې رسول الله علیه السلام مخالفت کول هر کار کې مخالفت کول په دې کسانو عذاب راځي بیا فرمای فإن الله تعالی لا ينظر الیهم یوم القیامه نظر الرحمه دې کسانو ته الله د رحمت په نظر ونه ګوري د قیامت په ورځ